السلام علیکم دوستانو، ستړي مشه په خیر راغلی. الله دې وکړي چې روغ به وئ راته. دوستانو د تیرې ویډیو په څېر په نننۍ ویډیو کې هم د ویزو باره کې معلومات درکوم چې آیا متحده عرب اماراتو کاري یا پخې ویزې خلاصې شوي دي او که نه، د هغې تر څنګ ویزټ ویزې خلاصې شوي دي او که نه. نو هیله لرم چې تر پایه پورې ملتیا وکړئ او دا ویډیو نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ تر څو ستاسو په ذریعه دوی ته دغه معلومات ورسیږي. ښه، په اول سر کې به د کاري یا پخې ویزو باره کې معلومات درکوم چې آیا دا ویزې خلاصې شوي دي او که نه. خو خلکو لپاره څوک چې د متحده عرب اماراتو نه بهر دي، مطلب دوی په خپل هیوادونو کې د افغانستان کې دي یا پاکستان کې دي، لکه څنګه چې ما تاسو ته په تیره ویډیو کې ویلي وو چې متحده عرب اماراتو کاري یا پخې ویزې نه دي خلاصې شوي. هغه ویډیو ما د 5مې میاشتې 21 تاریخ باندې خپره کړې وه او نن د 4مې میاشتې 4 تاریخ دی. نو د مینس کې چې ما څومره پلټنه کړې ده، څومره کسانو سره زه غږېدلی یم او نور د جوازاتو خپل ویب سایټونه، د هغې تر څنګ د دوی خپل رسمي ټویټر پاڼې ما چې څومره تعقیب کړي دي، تر اوسه پورې په دې کې ما داسې هېڅ ونه لیدل چې ګواکې متحده عرب اماراتو کاري ویزې یا پخې ویزې دي خلاصې شوي وي. خو دلته یو خبره ده، ما چې د ملګرو نه پلټنه وکړه، مختلف ټایپینګ سنټر والا نه ما پلټنه وکړه، ها کسان کم چې پخې یا کاري ویزې وباسي د دوی نه به معلومات ترلاسه کړل. دوی کې واړو د خبره کوله چې مونږ ویزې جمع کړي دي خو تر اوسه پورې د شیري نه دي راوتي. دا په دې معنی دی چې نورم انتظار ته ضرورت دی، ځکه د کسانو ته سیستم کې اجازه ورکړې شوې ده چې دوی دغه ویزې جمع کړي، خو تر اوسه پورې کم چاته ویزا نه ده راوتي. ما د خپلو واړو وطنوالو څخه خیله ده د کم څوک چې د ویزو باره کې بار بار پوښتنې کوي یا کمنټونه کوي، اول هغه ملګري کم چې دوی په فیسبوک کې کمنټ کوي، نو زه د دوی څخه زیاته بهانه غواړم ځکه چې زیاتو کمنټونو ته جواب نشم ورکوی. نو ستاسو واړو څخه مې هیله دا ده چې زما د واتساپ شمیره کومه چې فیسبوک پاڼه باندې ده، د دې له لارې تاسو کولی شئ چې ماته واتساپ باندې میسج وکړئ. واتساپ کې ښه خبره دا ده چې هغه کې زه ستاسو پوښتنې په تفصیل سره جواب کولی شم. نو همدې له وجې ستاسو واړو څخه مې هیله دا ده کم چا سره چې پوښتنې وي، تاسو کوشش وکړئ چې واتساپ له لارې زما څخه وپوښتئ. زه به تر خپل وس مطابق کوشش وکړم چې ستاسو دغه پوښتنې په وخت جواب کړم. نو د پخو یا د کاري ویزو خبره مې کوله. ما د خپلو واړو دوستانو څخه هیله دا ده چې سره څه وخت نور هم انتظار وکړي، ځکه دې کسانو ویزې جمع کړي دي. زه به د دې نتیجه هم تاسو ته وښیم چې دې ته چاته ویزې راووتې او که نه، یا که حکومت دې باره کې کوم اعلان وکړو نو هغه به لازمي زه تاسو سره خپل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼې څخه درته خپروم. اوس به راشم د ویزټ ویزو باره کې به درته ووایم. دوستانو تر اوسه پورې متحده عرب اماراتو ویزټ ویزې افغانستان پاکستان نشنلټي لپاره نه دي خلاصې کړي. د کومې ویزټ ویزې چې په اوسني وختونو کې کیږي دا په ډېر لوړ قیمت سره کیږي. هغه ملګري چې دوی دلته اماراتو کې کارونه نه دي بند، دلته کم بل داسې ضروري کار نه دی، نو دوی واړو ته ما مشوره دا ده چې تاسو هغې پورې انتظار وکړئ تر څو پورې چې نارمل ویزې خلاصې شي. هغې نه پس تاسو ویزټ ویزه واخلئ کم چې هغې وخت کې به په نارمل قیمت باندې وي او متحده عرب اماراتو ته پرې راشئ. خو دا اوس چې کومې ویزټ ویزې کیږي د دې قیمتونه ډېر لوړ دي. نور زه درنه په همدې ځای اجازه غواړم که ملګري چې احمد ټایمز یوټیوب چینل ته نوي وئ، کوشش وکړئ دا در سره سبسکرایب کړئ او که یې پاڼې ته نوي وئ نو کوشش وکړئ هغه در سره فالو کړئ تر څو داسې معلوماتونه تاسو په وخت خبر شئ. نور ستاسو د دعاګانو او سپورټ نه د زړه له کومې مننه کوم. ښاد او آباد اوسئ.